د جون په 13 د ثوابه اکشن کمیټې په نوم ولسی اتحاد په مشرۍ د ثوابه عام ولس د اوبو په نرخ د بجلی لپاره په ضلع کې په یاجام او شټر ډاون هړتال وکړ او ثوابه ته تلونکي ټولې لارې هم وتړلې. مظاهرچیانو وویل چې خیبر پښتونخوا او خصوصا په ثوابه کې د اوبو نه بجلی پیدا کیږي، خو بیا هم د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا ولس ته بجلی د تیلو په نرخ ورکوي. نو دا احتجاج زمونږ په دې یوه ناره دی چې زمونږ بجلی د اوبو بجلی، ځکه چې موږ اباسین چې د سیندونو پلار دی هغه په دې ثوابه کې دی، په هغې باندې توربېله ډیم جوړ شوی دی او په هغې کې چې کومه بجلي جوړېږي نو زیات نه زیات خرچه په هغې باندې 1 روپۍ 1.5 روپۍ راځي. هغه بجلي چې ده نو هغه په موږ باندې په 80 او په 80 روپۍ خرڅېږي. نو موږ دا نن چې ثوابه کې ټول ولس راوتلی د ثوابه اکشن کمیټه د پلیټ فارم نه، نو دوی د دغې مطالبې سره راوتلی. نن موږ په ټوله ثوابه کې په یاجام هړتال کوو، شټر ډاون هړتال کوو او که نن هم زموږ مطالبې حل نه شوې، چارواکو زموږ خبره ونه رېده، نو موږ به خپل نوی لایحه اعلان کوو او په هغې کې به د دې نه سخت د مزاحمت چې کوم دی نو موږ پلان ورکوو. د ثوابه اکشن کمیټې له دې وړاندې هم په ثوابه کې د بجلی د نرخ د کمښت لپاره احتجاجي مظاهره کړې وه. احتجاج ته وینا کوونکو وویل چې غازي بروته او توربېله ډیم د دوی په ځمکه جوړ دي او په دغه بجلی د آئین مطابق لومړي حق د دوی دی. دا احتجاج مونږ د خپل آئین د لاندې کوو. زما په دې آئین کې دا خبره کلکه لیکلې ده، آرټیکل 157 ورسره 158 159 160 پورې چې په کومه صوبه کې کوم وسایل دي یا بجلی دي او که د ګیس دي د هغې باندې به لومړی حق د هغه ایریای او د هغې نه پس یا به د نورو څخه. د ثوابه اکشن کمیټې د دې احتجاج په اړه د بجلی او اوبو ادارې وابډا او یا هم وفاقي حکومت د دې ریپورت تر برابرېدو څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا د بجلی ادارې د پیسکو د شمیرو تر مخه صوبه کې د اوبو نه 6,300 او 300 میګاواټ بجلی پیدا کیږي او د صوبې طلب 1500 نه تر 2000 میګاواټ پورې دی، خو د وفاق له اړخه ورته د 2000 میګاواټو نه هم کمه بجلی ملاویږي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، ثوابه.